پرون که بل ورځ یو کس ماته میسیج وکړو د پاکستان نه دي چې ملا ګوټه ورته کې و چې د مدرسو کې پاتې شوی زه کې چې څه نه څه خبرې وله ورتلې نو یو څو سواله وایي زه تانه کوم سوالونه چې شروع کړو نو بیا دغه سوالونه ماته پته ولګېده چې دا سړی مقصد د ده ځان پوه کول نه دي یا خو دې زما دا خبرې به ریکارډ کوي چاته به یې ښیي یا به دې بل څه مطلب وي یا به ځان مشهوروي او ډېر مقصدونه کیدی شي نو ما ته وایي چې رفع الیدینو دا مسله یې وڅېړله او دا مسلې د دوی مشرانو بیان کړي دي کشران یې ځکه بیانوي رفع الیدینو دا مسله یې شروع کړې چې دا تاسو کوئ او په دې څه دلایل دی او دا پیغمبر د مرګه پورې کړي دی او که نه دی او دا ته ثابت کړي چې دا نه دي منسوخ شي او ټولې ګډې وډې ویلې ما ولې د هرې مسلې جواب ورکړو نو بیا وایي چې په تاسو کې بیماري ده ستاسو د عمل کول په حدیث باندې دې نه تاسو فتنه جوړوئ هر چې عرب دي نو اوس وایي که د کعبې امام رفع الیدین کوي نو هغه دینداري ده که امام شافعي مذهب ول رفع الیدین کوي هغه دینداري ده تاسو چې رفع الیدین کوئ تاسو فتنې جوړوئ ما دا خو ډېر عجیبه ووایي ولې څه فرق دی زما په رفع الیدینو کې او د هغه په رفع الیدینو کې زه هم دغه شان لاسونه اوچتوم هغه هم داسې اوچتې دي که څه دي که عربي اوچتوي که حنبلیان اوچتوي او که شوافی اوچتوي او که مالکیان دي که هر څوک دي وایي وجه دا دی چې هغوی فتنه نه جوړوي په امت کې هغوی په یو امام پسې روان دي او تاسو امامان پرېښودي دي نو ما یې دا مدیني والا تا ته ګوره امام نه ښکاري که چې ما مدیني والا ووایي امام مالک یادې ما نه نه د دغه ځینه ما یې وانه وړې چېرته ما هغه مشر امام یادوم او زمونږ امام ابو حنیفه یادې مشر ما ته نه پېژنې که وی کوم مشر امام وی ما مشر امام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم اها وی نو پیغمبر وی وایه که نه نو ما خو پیغمبر امام دی که نه ته ما پیغمبر ته امام نه امام مطلب پیشوا چې خلک پسې رواني ته پیغمبر پسې نه روان د امام نه دی دا خو ما د امامانو امام دی د ابوبکر صدیق امام دی او ما یې د هر څه پرېږده دا د پیغمبرانو امام دی فتنې دې زمانې ته وګوره چې ته په حدیث باندې عمل کې نو تا ته وایي ته فتنه جوړوې او که ته چېرته د مولیانو په خبره باندې عمل کوې نو بیا ته صحیح ته برابر یې ځکه یو عالم راته قصه کوله وایي زه یو علاقې ته تللی وم ډېر جاهل خلک وو نو یې هلته زه خو د امین سره او د رفع الیدینو سره دې سره خو زه عادت یم نو امامتۍ ته یې زه مخکې کړمه پټکی مې په سر کړی و هلته خلک وایي چې پټکی په سر د مولا دی یو بس د ټول جومات والا په ما نظر وي زه یې مخکې کړم یو ما چې لمونځ وکړو رفع الیدین مې هم وکړو امین هم وکړو جومات کې غوغا او شور جوړ شو سم جاهل خلک وایي نو ما په دې منځه کې د دوی د ټوخي واورېدو په منځه کې ټوخی ډېر شو نو ما ته پته ولګېده چې لرجي به دوی راله اوس دې له جواب تیارول غواړي دا خو سپین ګیري دي اوس تپوس کې نو سپین ګیري خو په دې نه پوهېږي چې دا بخاري کې دی او مسلم کې دی او پلاني ویله پلاني هغو ته به ساده خبره کوي وایي ما علیه السلام دې ګس طرف ته ګرځولی نه و هغه یو سپین ګیري وایي زما نه مخکې سلام ګرځولی ما ته وایي چې ملا صاحب دا نن دې پکې څه وکړو وایي ما سلام وګرځوم ما چې صبر سلام وګرځوم وایي ما ورته چې دا خو ما د امامانو په مذهب باندې عمل وکړو وایي چې څنګه وایي ما چې د امام شافعي په مذهب باندې عمل وکړو چې ښه بیا صحیح ده ټول غلي شو
که چېرته ده ویلی وی چې ما د پیغمبر په طریقه عمل وکړو نو بیا ګټه جاخه جوړېده خو چې کله یې دا ووایي چې ما د امام شافعي په مذهب عمل وکړو نو بیا ټول څه شو ټول غلي شو بیا صحیح ده امام شافعي بیا امام دی یاد کو امام ابو حنیفه امام دی یاد کو امام مالک امام دی یاد کو امام احمد بن حنبل امام دی یاد کو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څنګه د پیغمبر په حدیث ته څنګه عمل کوي ستا دماغ کار نه کوي ستا علم دومره نشتی ته څنګه حدیثونو له ځې او حدیثونه خو د مولیانو کار دی او حدیثونو نه اختلافات پیدا کېږي والعیاذ بالله دومره خبرې به